قتل كي رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النار لا يعذب بها إلا الله. پور باندې بصرف الله عذاب ورکي، بل څوک به پور عذاب نه ورکي. دا عشیان دا وابیان دي، نو دوی به تاسو ویډیوګانې کتلې وي د القاعده مجاهدین او د جبهة النصر مجاهدین. دا به ژوندي ورته داسې تړلی وو، ژوندي به ورته تړلی ولاندې به ورپسې انګار اچولی او لږ لږ لږه غوښه چې څوک وریتی نو ژوندي به وریتول. نو ان النار کافر بم په ور نه وریته او دوی به د القاعده او د جبهة النصر مجاهدین په ور وریتول، او ور به هم داسې تیز نه و چې زر مړه شي زر شهیدان شي، بلکې ور به هم ورپسې د انګار به یې اچولی او لکه هوټلونو کې چې سړی سیخان وریتی. نو ان النار لا يعذب بها الا الله. ور باندې